بسم الله الرحمن الرحیم د ذهین ټي وي یوټیوب چینل ګرانو خوږو کتونکو په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله یاستئ. خوږو ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو موږ د خپل پیپال اکاونټ څخه خپل موبایل ته پیسې ټرانسفر کړو او هغه هم په کم فیس سره. یعنی ډیر ښایسته او خوندور ویډیو ډیر په دقت شکل یې وګورئ او که چیرته تاسو په پیپال کې پیسې لرئ نو هغه به تاسو موبایل ته ډیر په اسانۍ سره ټرانسفر شي. نو د دې لپاره چې تاسو غواړئ پیسې ټرانسفر کړئ تاسو به یو اپلیکیشن د پلی سټور څخه ډاونلوډ کوئ. تاسو به لاړ شئ پلی سټور به خلاص کړئ او دلته به ولیکئ AREON صحیح ده، دا به تاسو سرچ کوئ. کله چې مو سرچ کو دغه اپلیکیشن ګورئ تاسو دا به ډاونلوډ کړئ. کله چې مو تاسو ډاونلوډ کو دا ما سره ډاونلوډ دی او زه ځم دا خلاصوم صحیح ده. کله چې تاسو دا ډاونلوډ کړو دلته تاسو نه یو خپل سکرین کوډ غواړي، یعنی تاسو که فنګر پرنټ موبایل ته ورکړی وي او که پن کوډ وي نو هغه تاسو داخل کړئ. کله چې مو دا ورکړو نو تاسو به لومړی دلته یو اکاونټ جوړ کړئ. ما اکاونټ جوړ کړی، تاسو به لاګین ساین اپ شئ. ما زه تیار ساین اپ شوی یم صحیح ده، ما اکاونټ خلاص دی. نو تاسو ګورئ ما دې باندې پرون هم پیسې لیکلي دي او بل پرون مې هم 13 افغانۍ یو ځل او بیا 13 افغانۍ. خو یو یادونه کومه هغه دا چې اول ځل تاسو نه فیس ډیر وهي، یعنی ما 13 افغانۍ ولیږلي ما نه 4 سنټه وهلو، یعنی 4 سنټو باندې ما ته 13 افغانۍ ولګلې. خو یو خبره پکې بیا بل ډیره ښه ده چې اول ځل به تاسو نه ډیر فیس واخلي او بیا دوهم ځل لپاره به تاسو نه ډیر کم فیس اخلي او ډیر پیسې به تاسو استولی شئ. نو تاسو به راشئ او دلته سلیکټ کنټری فار ټاپ اپ دا به تاسو اول هیواد انتخاب کړئ صحیح ده. په دغه به کلیک وکړئ او تاسو به خپل هیواد افغانستان انتخاب کړئ که چیرته تاسو په افغانستان کې یاستئ. کله چې مو داخل کړو دلته به تاسو خپل موبایل شمیره ولیکئ، کوم شمیرې ته چې تاسو غواړئ پیسې واستوئ. بیا به تاسو نیکسټ ووهئ، بیا به کنټینیو ووهئ صحیح ده. کنټینیو مو چې وهلو دلته یو بل صفحه خلاصیږي. دلته به تاسو اپریټر چې دی دا سلیکټ کړئ MTN افغانستان. کله چې مو سلیکټ کړو تاسو به لومړي ځل 13 افغانۍ واستوئ، خو ما 13 افغانۍ استولي دي، زه غواړم چې ډیرې واستوم. زه به تاسو به دوهم ځل دپاره تاسو به $2 انتخاب کړئ. $2 هم څه د پاسه ګورئ 2.10 USD یعنی 113 افغانۍ راځي. دا به تاسو دوهم ځل انتخاب کړئ. اول ځل 13 بیا به تاسو $2 انتخاب کړئ. د دې ګټه څه ده زه تاسو ته اوس وښیم. دلته چې کله تاسو راغلی لومړی دغه ځای کې دلته تاسو اول ځل چې کله 13 افغانۍ استوئ دلته یو تاسو نه ریفرل کوډ غواړي. ریفرل کوډ تاسو ته سکرین باندې اچوم، ګورئ تاسو کتلی شي. دغه ریفرل کوډ به داخل کړئ، هم به تاسو ته فایده وشي هم ماته. نو دا چې کله تاسو داخل کو نو اول ځل به تاسو وکړئ. دوهم ځل دپاره اوس زه دوهم ځل دپاره کوشش کوم. نو دلته چې کله تاسو بیا $2 انتخاب کړو دلته به راشئ اپلای پرومو کوډ ګورئ دا به تاسو ووهئ، یعنی اوس موږ سره څومره تخفیف کوي. تاسو به دا اپلای کوئ. کله چې مو اپلای کړو ګورئ تاسو وګورئ $2 یعنی 0.50 سنټه باندې موږ ته 113 افغانۍ لیږي، یعنی نیم ډالر باندې موږ ته 113 افغانۍ لیږي. یعنې څومره ښه او موږ سره څومره تخفیف وکړو، هر ځل باندې موږ سره دا کوي. نو تاسو به بیا دا چې کله هغه کوو تاسو د پیپال نه به 0.50 سنټه کم شي. زه په همدې ځای باندې ځم او سټاپ کېږم او پیپال خلاصوم تر څو تاسو ته وښیم چې ما پیپال کې څو ډالر دي. نو تاسو زما پیپال کتلی شئ 4.55 اویلیبل بیلانس دی صحیح ده، او ما نه به اوس وګرځول شي 0.50 سنټه. نو تاسو به بیا دا چې کله مو ووهلو دلته پروسیډ ټو پی ووهئ. نورو شیانو کې به کار تاسو نه لرئ صحیح ده، تر څو کوم مشکل رامنځته نه شي. پروسیډ ټو پی ووهئ. تاسو به صبر وکړئ، خپله بلې صفحې ته مو وړي، هلته به تاسو پیپال صفحه کې لاګین کیږئ. ما ډیر کوشش وکړو نور اپلیکیشنونه هم، خو تر ټولو ښه اپلیکیشن یې همدا دی.
دلته به تاسو خپل کوډ ولیکئ، هغه به ولیکئ پیپال اکاونټ ته به لاګین شئ تر څو ستاسو پیپال اکاونټ له دې سره وصل شي او پیسې واستوئ. نو تاسو ته بیا دغه شان صفحه راځي. کله چې راغله تاسو به نور هېڅ کار نه لرئ او کنټینیو به کلیک وکړئ او تاسو به صبر وکئ تر څو پیسې مو واستول شي. ما خو په سیم کارت کې به زه تاسو ته وښیم. هلته یو کوډ تاسو ته راځي. زه تر هغې ویریفای کوډ نه ورکوم تر څو تاسو ته پیسې وښیم. صحیح ده چې تاسو بیا اطمیناني شئ. زه تاسو ته به انشاءالله پیسې راځي. ما سیم کارت چې دی هغه له دې موبایل نه ایستلی دی فعلا، خو تاسو بیا وګورئ. زه دلته هغه کوډ OTP کوډ چې دی هغه ورکوم 19 8855 صحیح ده. غلط مې ورکو سره بیا ورکوم 19 8855. نو دا چې کله تاسو ورکړو almost done. اوس پروسیسینګ کې دی او انشاءالله اوس به موږ پیپال اکاونټ څخه پیسې وګرځول شي او موږ سیم کارت ته به راشي. خو دا دی تاسو کتلی شئ ما سیم کارت شته دی او میسیج هم راغی ټاپ اپ وشو 130 افغانۍ. نو خوږو ملګرو تاسو کتلی شئ چې ما ته 130 افغانۍ واستول شي. ما ته میسیج هم راغی د دې لپاره چې ما حساب ته پیسې اضافه شوي. ګورئ تاسو یې کتلی شئ. زه به اوس پیپال هم وګورم څو روپۍ له مانه ګرځولي دي. پیپال کې ما سره 4.55 وي. ګورئ 0.55 باندې ما ته پوره 130 افغانۍ واستولې. نو خوږو ملګرو ډېره ښایسته طریقه ده او په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي او تاسو کوشش کوئ چې په انلاین گیمونو کې همداشان نور اپلیکیشنونو کې انشاءالله زه کوشش کوم تاسو ته معرفي کوم حقیقي سایټونه هغه کې پیپال د لارې پیسې وګټئ، پیپال ته واستوئ، پیپال نه بیا په دغه طریقه باندې تاسو خپل موبایل ته لیږلی شئ. مننه خوږو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. خوشحاله سوکاله کامیاب اوسئ. مننه.